نو بعض علما دا وایي زنانه دپاره مخ پټول لازم نه دي، دا د هغوی تحقیق دی. او د امت د ډېرو علماو د محققینو مشرانو علماو دا قول دی چې زنانه دپاره مخ پټول واجب دی، د عورت دی. په دې ډېر دلایل دي، دا مقام د دغه ځای نه دی. یعنې زه د پردې مسله نه بیانوم، دې باندې زما خپل یو بیان دی د زنانه شرعي حجاب. هلته ما ټول دلایل بیان کړي چې ولې زنانه مخ پټول لازم دي. خو دلته هغوی دا وایي، کوم علما چې وایي مخ پټول لازم نه دي، وایي وګوره د دې زنانه مخ پټ نه و. دلیل پې څه دی؟ وایي دلیل پې دا دی چې راویان دا وایي چې دا ځوانه پیغله جنۍ وه او بعض وایي ډېره ښایسته جنۍ وه. نو دوی ته څنګه پته ولګېده چې ښایسته وه؟ او دوی ته څنګه پته ولګېده چې دا ځوانه او پیغله ده؟ نو بیا چې د علماو سره نه ناست نو هېڅ جواب یې تاته نه معلومېږي. ستا سره به صرف یو کار الاستسلام، بس منې به یې. دې ته څه جواب کوي چې علم در سره نه وي؟ هېڅ جواب یې نشي کولی. ځکه موږ بار بار دا وایو چې علم په دې صرف یوازې نه کوي چې کور کې به کتابونه ګوري. علماو ته به زنګنان ماتې، د هغې سره به کتابونه ګوري، بیا به د الله علم جوړ کړي. جواب د دې دا دی، د دې ډېر جوابات شوي دي، زه به صرف یو دوه وکړم بس. اولنی جواب دا دی، لازم نه ده چې څوک دا وایي چې دا پلانۍ جنۍ ډېره ښایسته ده، یعنې د دې به مخ کاري، دا لازم نه ده. سړی دا ته څنګه لازم نه ده؟ لازم په دې نه ده یو نیمه جنۍ په ښایست باندې مشهوره شي. وایي د پلاني لور نه ده، ښایسته جنۍ ده. ده لیدلې ده؟ نه نو ولې وایي؟ خلک وایي چې د پلاني دا لوڼه ښایسته دي. لکه وایي که بچي له واده کوې نو دغه کور کې تپوس وکړه، د هغه ډېره ښایسته ښایسته لوڼه دي. نو ولې تا ټولې لیدلي؟ وایي نه لیدلې مې نه دي، خو دا زنانه هم بحث کوي او دا خلک بحث کوي کلي کې چې د دا لوڼه ښایسته دي او دیندار هم دي او کار هم ډېر ښه کوي کور کې. نو لازم خو نه چې ته یې مخ ګورې. کیدی شي دا زنانه په دې مشهوره وه، دا کیدی شي دا زنانه مشهوره وه په دې باندې دا د خثعم قبیلې چې دا ښایسته جنۍ ده. نو بس راوین دا وایي د خثعم قبیلې یو جنۍ راغله او ښه ښایسته جنۍ وه. څه خیال دی جواب باره کې؟ لازم خو نه چې مخ به ګوري. په ښایست باندې کله ناکله سړی سي مشهور شي او زنانې مشهوره کړي. د زنانه خبرې کوي که نه، کور کې به یې لګیایي، یو بل سره ناست دي، او دا لوڼه یې لګیایي او دا خویندې لګیایي، یاره هغه پلانۍ څومره ښکلې ده او بیا دې نارینه ووایي، چاته ووایي که واده کوې دغه جنۍ وګوره ډېره ښایسته ده. نو اورېدی مخ لیدلی او دغه کور کې د زنانو نه اورېدلي چې ښایسته ده. دویم جواب یې دا دی، په حج کې د زنانه دپاره نقاب نه دی جایز. نقاب هغې ته وایي چې د سترګو ځای پکې. نو زنانه به څه کوي؟ لکه عایشه رضی الله عنها، اسما رضی الله عنها، د هغوی نه نقل دي چې موږ به په مخ باندې یو څادر راواچو چې کله به سړي راورسېدو د سړو ځای به و، سړي به ولاړو، چې سړي به نه و مخ به کولاو، چې سړي به نه و مخ به کولاو. و دا زنانه هم د احرام په حالات کې ده، مخ یې کولاو، مخ یې کولاو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راله، چې راله به څادر به راچولی، یا به دا سوچو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی، د امت مشر دی، دلته په مخ باندې څادر اچولو ته څه ضرورت دی؟ نو دا هم د دوی دلیل نشي ګرځېدی، څه مضبوط دلیل نه دی. په دې دې څوک داسې خوشحالېږي نه چې دا څه مضبوط دلیل دی چې وګوره مخ یې ښکاره شو. دا د احرام په حالات کې ده، او د احرام په حالات کې نقاب استعمالول د زنانه دپاره منع دي. والله اعلم. د دې نور هم جوابات دي، خو په دې باندې به اکتفا وکړو. خالدین یو بله مسله راووته چې د زنانه خبرې د اجانبو سره، د پردو خلکو سره جایز دي، چې کله ضرورت
او یا استفتاء د علم کوي یو عالم نه تپوس کوي په هیڅ حرج دی کې نشته. دا بعض دا وایي او دا ډېره کمزوري خبره وایي د زنانه اواز هم عورت دی. اواز عورت نه دی، حاصل دومره ده چې بې ضرورته خبرې د پردو سړو سره دی نه کوي. نور هېڅ خبره نه، سودا علي ډاکټر سره خبره کوي، عالم نه تپوس کوي، د چا نه لار معلوموي، یا کور کې خپل خپلوان دي چې د دې په محارمو کې نه راځي د هغوی نه په پرده کې تپوس کوي څنګه یې ښه واړم ښه دي صحت ښه دی. لکه اوس لیور شو، لیور د رور خاوند زنانه دا بدنه پرده کوي، خو دا تپوسونه خو دې کولی شي چې څنګه یې واړه دي ښه دي، هغه وله جواب ورکړي. هېڅ حرج نشته.